السلام علیکم قدرمنونکو ستړي مستي په دې هیله ښه یاست. زما سره په څنګ کې محمد هارون شاه هغه لوبغاړی چې څو ورځې مخکې په کندهار کې د انټر کلب په لوبو کې سلیزه جوړه کړل. محمد هارون شاه د کم عمر لوبغاړی دی او دلته اکاډمۍ ته راځي. د سره خبرې کوو چې څه ډول توانېدلی دي، سل منډې جوړې کړې دي او څومره خواري کاږي د کرکټ لپاره څه هیلې لري. ډېر ښه راسئ ښاغلي محمد هارون شاه، مبارک دی. لومړی خیر سید، ته لومړی دا راته وایې چې سل منډې چې جوړې کړلې څه خبره وه؟ ویکټ ساده وه، ډېره خواري دې کښلې وه، تمرین دې کوئ، څه خبره وه؟ کیسه راته وکړه. نه غوښتل مې چې لوړ کرکټ وکړم، نو دې دپاره زیات تمرین کوم. د تېر انټر کلب رئیس چې ما سکور نه و کړی، دا انټر کلب پورې ما ډېر خواري کښله ځان سره او ډېر تمرین نه کوي، نو دغه دلیل. ښه، ته دا راته وایې چې دلته چې ته تمرین کوې، کندهار اکاډمۍ ته راځې، څومره تمرین کوې؟ څومره وخت لپاره؟ 1 ساعت، 2 ساعته، 3 ساعته، څومره وخت لپاره؟ نو وخت توپیر کله په ژمي کې ژمي کې نو خو وخت توپیر کوي. 3 ساعته کې داسې تمرین، 2 ساعته، او په دوبي کې بیا زیات تمرین کوم. داسې 3:30 2:30 بجې وخت راځم او تر 6-7 بجو پورې تمرین کوم. ښه 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 ښه. دغه سل منډې چې جوړې کړلې، تا وویلې چې ډېره خواري مې کښلې وه، څومره خوشحاله یې په دا ورځ باندې؟ یقینا د ډېر ښایسته خوند کوي، ډېر په زړه پورې په خپل ژوند کې، البته د کرکټ په پیل کې سل منډې او په دومره کم عمر کې څه احساس چې کوئ؟ څومره خوشحاله یې؟ ډېر خوشحاله یم. د ژوند لومړنۍ سنچري مې وه، نو خامخا خوشحالي وي په ځای کې. یعنې د دې څخه دا رسمي لوبې وې، د رسمي لوبې څخه ور اخوا ټینس یا عمومي بل ځای لیدر کرکټ کې تا های سکور مخکې څو سلیزه جوړه کړې وه که نه؟ ټینس کې مې جوړ کړی و، خو لیدر کې مې های سکور در مخ 4 و، خو دا پلا 112 و. ښه، 112. نو بل دا راته وایي چې د کرکټ په برخه کې تاسو نړیوال لوبغاړي تعقیبوئ؟ بلې هو. کوم لوبغاړي تعقیبوئ ډېر چې غواړي هغسې کرکټ وکړي؟ ابراهیم زدران. ابراهیم زدران. یعنې د کرکټ لوبه چې ته کوې، غواړې تخنیکي لوبغاړي جوړ سې یا ډېر فیصله لوړ شاټ وهونکی هیټینګ برخه کې ته باید ځان قوي کړې؟ یا غواړم کلاسیک اوسم، کښته بازي وکړم، 1-2 سره وروسته ډېر رنزونه وروسته بیا یو دانه وانه شاټ. او دا راته وایي چې که څه هم ځینې لوبغاړي کېدای شي دا خبره ونه کړي، ډېر سپین ډپارټمنټ کې یا سپین بالینګ کې او فاست بالینګ کې، یعنې په دواړو کې ډېر قوت لري، ښه لوبه کولی شي؟ په فاست بالینګ کې ډېر ښه لوبه کولی شم تر سپین نسبتا. یعنې سپین هم لوبولی شي خو فاست ښه لوبولی شي؟ بله. ښه. او بله مهمه خبر دا ده چې کرکټ چې څه وخت راپیل کړی، دا لیدونکو سره شریک. ټینس کې لیدر. عموما کرکټ څه وخت راپیل کړی؟ اول خو ټینس راپیل کېږي. عموما ټینس مو ډېر د کوچنیوالي څخه په خپل کور کې کوئ، داسې 7-8 کاله څخه، او لیدر مو 2 کاله در مخکې دې اکاډمۍ کې شروع کړی. اکاډمۍ ته چې راتلې لیوالتیا دې څنګه وه؟ څومره په خوښۍ راځې؟ څومره علاقه لرې د کرکټ سره؟ ډېره علاقه لرو، نو شوق دې نه پاتېږي. ښه. او د دې تر څنګ دا هم راته وایې، دلته خو ته راځې کندهار اکاډمۍ ته، ساعتونه وخت تېروې، تمرین کوې او هیله لرې چې مخکې ولاړ سې. د مکتب او زده کړو په اړه که راته وایه. مکتب درشم تر 11 صنف پر ویل، 6 کال 11 صنف کې، او سنټر څخه 2 کال در مخه شهادتمند علمي خزانې سپارښت شوی. یعنې انګلیسي ژبه دې بشپړه کړې ده، البته هغه سپارښت شوی. بلې. او د دې تر څنګ په راتلونکي کې غواړې، تا خو ابراهیم زدران یاد کړئ چې د غوندې یو ښه لوبغاړی سم، غواړې هماغسې ښه لوبغاړی سې، او که یا در هغه هم ښه سې، یا کوم بل لوبغاړی د علاقې په حیث باندې لري چې علاقه ورسره لري هغسې ښه لوبغاړی سي؟ کوشش کوو چې هغه رقم لوبغاړي چې تر هغه نور هم ځان واړوو. کوشش به ډېر کوو چې نړۍ ته ځان ثابت کړو، او دا نړۍ ته ښکاره کړو چې افغانان هم په کرکټ کې ډېر قوي دي. ډېر ښه. او د دې تر څنګ بالینګ برخه کې کله کله بالینګ هم ترسره کوې که یوازې بیټینګ کوې؟ زیات بیټینګ کوم، 80% بیټینګ کوم، 60% بالینګ کوم. غواړې بیټر سې او کالونډر سې؟ یا بیټر غواړم، ځکه چې افغانستان اړتیا لري چې دا برخه لا قوي سي، ځکه بادرنګ خو ورسته لرو. ډېر زیاته مننه. بیا هم ځینې پوښتنې کېدای شي پاته سوي، ځینې به حل سوي. په زړه کې څه لرې، څه ارمان لرې، په زړه کې کومه داسې خبره پاتې دي کرکټ اړوند، هغه راسره شریکه کړه؟ کومه خبره نشته، خو دا مو ارمان چې راتلونکي یو ښه پلیر اوسم.
افغانستان. ډېره زیاته مننه په دې هیله چې د افغانستان وړ لوبغاړي استعداد لرونکي لوبغاړي په ځانګړي ډول تنکي ځوانان چې نوې هیلې لري او نه یوازې دا هیلې د دوی دپاره دي بلکې زموږ دپاره هم دي چې راتلونکي دوی به زموږ هغه ستوري لوبغاړي وي. هیله ده چې تاسو مو ورسېږي. ډېره زیاته مننه چې موږ ته وخت راکړئ ښاغلي محمد علم صاحب. ډېره مننه ډېره مننه. که زموږ راسره پاتې سئ د دې اکاډمۍ د روزونکي سره یا کوچ سره ښاغلي محمد علم سره هم خبرې کوو چې د ښاغلي محمد ارون شاه آغا فاطمي په اړه باندې دی راته ووایي چې ښاغلي محمد ارون شاه آغا څه لوبغاړی دی د ده څه بې محمد علم د کندهار د کرکټ اکاډمۍ رسمي روزونکی دی. د ښاغلي محمد ارون شاه آغا فاطمي په اړه به د ده سره خبرې وکړو. ډېر ښه راستئ ښاغلي محمد علم چې موږ ته وخت راکړئ. ډېره مننه ستاسې څخه هم خوشحاله شو په راتلو. ژوندي اوسئ. محمد ارون شاه آغا په دې وروستیو کې خپل وروستۍ لوبه کې انټر کلب کې 100 منډې پوره کړلې. د کوچ په حیث یا د روزونکي په حیث باندې ستاسو د روزنې لاندې د کرکټ لوبه ترسره کوي څه ډول لوبغاړي دي څومره خواري کاږي په اړه کې څه خپل راته ووایه. محمد ارون شاه په اړه که زه ووایم چې دا د کندهار په سطحه د دې زون په سطحه هغه راټوکېدلی یو لوبغاړی ده چې ډېر لوړ استعداد او ډېر غټ ټیلنټ ده. که دې باندې کار وشي او نور هم پالش شي یعنې زه یقیني تاسې ته وایم چې دا به د افغانستان لپاره یو ډېر غټ سټار وي. ډېر ښه. دغه 100 منډې په کم عمر کې پوره کړې دلته په انټر کلب کې یا نور که د ریکارډ په اړه راته ووایاست چې نور لوبغاړو هم دغسې لوبې ترسره کړي دي نه دي ترسره کړي که یاره فکر نه کوم که په دې عمر کې یو لوبغاړي دونه وړتیا ښودلې په انټر کلب کې. د په دا انټر کلب کې یوه سینچري یوه 50 وکړله د هغه تر څنګ 266 رنه ده وکړلو چې 350 وریجه ده او 4 سټرایک ریټ سره د لوبه کړې ده چې دا د دې ینګسټر لپاره خصوصا د یو 14 کلن لوبغاړي لپاره دا ډېر یو بیخي غټ او ډېر په زړه پورې استعداد او وړتیا ده چې یې ښودله. دا په دا کم عمر کې د کوم منډې کړي دي د کندهار په سطحه دې ښه ځه لیدلی دي د زوم په سطحه یا کوم داسې نور لوبغاړي؟ یاره داسې دقیق معلومات خو نه لرم یاره که زه فکر کوم په افغانستان کې به تر دا وخته 14 کلو لوبغاړي په انټر کلب سیالیو کې سینچري نه وي کړې او د سټرایک ریټ او هغه منډې چې ومې په ټوله کې ورته وکتل. بلکل 266 منډې دا یو ډېر غټ رن دی چې یو لوبغاړی کوي په دې باندې کیدی شي دا هلک ګریډ 2 ته راشي. ډېر ښه. که څه لږ خبرې په دې اړه وکړې د ده تخنیک او مهارتونو په اړه وغږېږې. د مثلا بیټینګ کې د ده د دغه بیټینګ یا د ښه لوبېدنې هغه راز په څه کې دي کوم خوبایل لري؟ یو خو هغه ده چې دی بیخي پریکټیس یې ډېر کړی دی د شاټونه چې دي ډېر پاخه سوي دي په دې باندې ډېر تمرین سوی د په هر شاټ باندې په هر سکل باندې په هر دغه باندې د کار کړی ده. دا هغه شی دی چې دی تر دا ځای پورې را رسولی دی. د که موږ وګورو د په ګیم اویرنس فوټ ورک دی د ده شاټ سلیکشن دا بیخي بهترینه دي ډېر د پام وړ دي. یعنی دی وایي چې بیټینګ هم بالینګ هم کوم د دې په اړه خپل نظر وایي یعنې بیټینګ به یې ډېر کوي تر بالینګ او بالینګ هم ورسره کوي په هغه په اړه کې یقینا د ده خو بیټینګ ډېر ښه ده مګر موږ چې کوم لیدلی دی کوم بالینګ دی کوي یاره زه درته وایم چې بیخي بهترینه بالینګ کوي. ځکه زه خو ده ته خپله دا مشوره ورکوم چې دی د راتلونکي کې د یو الراونډر په حیث باندې لوبه وکړي ځکه دی ډېر ښه لیګ سپین کوي. ډېر لیګ سپین ډېر ښه لیګ سپین میډیم فاسټ هم فکر کوم کوي کله کله خو لیګ سپین هم او ډېر ښه دی. نه د ده لیګ سپین بیخي بهترینه ده. ګوګلي هم کوی شي لیګ بریک هم کوی شي فلیپر هم کوی شي. یعنې په دې عمر کې ده ته خدای پاک دونه استعداد ورکړی ده چې ما ډېر خلک لیدلي دي دونه استعداد نه لري. یو ځل بیا درته راځم شاټ سلیکشن یادونه تا وکړله د شاټونو ډولونه تخنیک ټیکنیکل برخه باندې ډېر قوي دي که یا پولز یا هیټینګ برخه لري؟ شاټ سلیکشن د ده هغه رقم دی چې هر بال په میرټ لوبوي کوم بال چې کوم ځای کې ورته پیچ شي په هغه حساب باندې لوبوي که کټ کې پیچ شي که پول کې که دغه نږدې بالونه وي او بیک پوټ او فرنٹ پوټ کوم شاټونه چې دي بهترینه دي د هېڅ دغه نشته په دې کې. او فټنس برخه کې خو تاسو ښه روزنه ورکوئ فټنس هم تر ډېره پورې ښه معلومېږي نو نه پوهېږم ستاسو په فکر باندې فټنس په اړه فټنس لیول خو اوس دی فلحال کوچنی د مثال بیا هم د ده د ده عمر ته چې وګورئ په دې لیول چې د ده کوم فټنس دی د کوم ډیډیکیشن او کوم پیشن سره چې دی لوبه کوي دا ډېر اعلی دی انشاءالله. ډېر زیات هم وروستي ځل کې دا هم راته وایي چې د محمد ارون شاه آغا فاطمي راتلونکی څنګه ویني؟ ټریډونه راځي ازموینې به ورکوي مخته به ځي څه ډول ډاډ ورکولی شي چې دی به ښه ځلیږي راتلونکي کې او کوم ځای کې ویني؟
د یو کوچ په حیث که موږ ټکنیکلي وګورو دا بیخي بهترینه پلیر ده. دی کولی سي ډېر لوړې سطحې ته ولاړ سي او ډېر غټ میچونه وکړي، د افغانستان نمایندګي وکړي په راتلونکي کې. په اخر کې زه داسې ته وایم چې تاسې تشویق د ده لپاره یو ډېر غټ شی دی. ډېر زیاته مننه. ډېره مننه. محمد علي شاه آغا د ښاغلي محمد علي شاه آغا کوچ ښاغلي محمد علم راسره و او په اړه یې زموږ سره خپلې خبرې شریک کړې.